مخکې چې د اشرف غني صاحب په باره کې چې جنرال خوشحال سادات صاحب کومې خبرې کړي هغه در باندې واورم. د جنرال رازق صاحب چې د طالبانو په باره کې د کومې خبرې کړي چې د طالبانو سره ښه کلکه دښمني وه دغه تاسې وګورئ واورئ. خو زه تاسې ټولو ته افغانانو دا خبرې کوم چې دا ویډیو څومره شیر کولی شي شیر کوي چې بیا زموږ ځوانان ونه غولېږي. څنګه چې دا 20 کاله د جمهوریت په نوم د ډیموکراسۍ په نوم باندې جنګسالارانو زورواکانو وغولول او استفادې ترې نه وکړه بیا دلته اروپا ته راوتښتېدل او اوس هم دغه کوشش روان دی. افغانانو ورونو د ځوانانو د تاسو ته خبره کوم چې زمونږ او ستاسې د کور مشر د کلي مشر د ولس مشر یو فیصله کوي هغه فیصله په ټول کلي یا په ټول کور باندې عملي کېږي که نه عملي کېږي او چې څوک یې بیا نه مني هغې ته څوک څه وایي بغاوت. هغه سړی بغاوت کوي هغه هلک چې څوک د خپلو مشرانو د فیصلې نه مني ځکه مشرانو سره دا اختیارات وي چې هغه فیصلې وکړي او هغه فیصلې عملي کړي. بیا د ډېر قار نه ورته زموږ ستاسې مشران هغه خلکو ته څه وایي هغه هلکانو ته چې هغه فیصلې د مشرانو نه مني اصول د کور نه مني وایي دا حرامي دی بیا د بي د ډېره مافي دغه زموږ فیصله نه مني د مشرانو. نو اشرف غني صاحب د افغانستان رئیس جمهور و که نه و ولسمشر و که نه و په انتخاباتو راغلی او که نه و اختیارات ورسره و که نه نو چې هغه راواغستو صاحب مهربانه جمهوریت یې راواغستو او اسلامي اماراتو ته یې ورکو او ورته ویل چې راشي حکومت تاسې والي نو بیا ته څوک یې زه څوک یم چې د راځم وروره بیا د دې فیصله نه منم. که زه بیا د اشرف غني صاحب فیصله نه منم خو زه بیا بغاوتګر یم که نه. که زه د خوشحال سادات صاحب خبره نه منم زه خو بیا بغاوتګر یم که نه. که زه د جنرال رازق صاحب خبره چې طالبانو په باره کې کړي زه نه منم خو بیا د جنرال رازق صاحب هم زه نه منم. نو افغانانو ورونو دا چې په یو ځای کې بل ځای کې ناستي دا د زورواکانو جنګسالارانو چمچې بچیانې دا چې له امریکایان د کابل نه راوتي نه و چې دوی په تیارو کې کېناسته وروره څوک اسلام آباد ته وتښتېد څوک وروره وایټ هاوس ته وتښتېد دوی اوس راځي په کوټو کې ما د جمهوریت راولي او زموږ ځوانان استعمالوي. د ډاکټر صاحب نجیب کسې لګولې ملي بیرغ یې لګولې چې د دې نه استفاده کوي. همدغه په جمهوریت کې د ډاکټر صاحب نجیب یو ورځ مانځل چا نه شي کولی. ویډیوګانې پرتې دي چې هغې د شهادت ورځ په کابل کې مانځل کېده مګر د زورواکانو جنګسالارانو چې کابل یې وران کړی و د هغې ورځ مانځل کېده. د ملي اردو والا په دې بیا لیکلي یو وطن او یو کفن د ډاکټر صاحب نجیب هغه کسې لګولی مګر هغې دومره اختیار نه لرلو چې ډاکټر صاحب نجیب ورځ ومانځل شي. د همدغه اوس په اسلامي اماراتو کې ډېر داسې د ډاکټر صاحب نجیب د وختو جنرالان او سیمن سبا ناستې پټي وي چې هغه وایي چې دا اوسنی نظام صحیح دی او پخواني نظام کې فساد او دغه ډېر زه نور خبرې کول نه غواړم. دا ویډیوګانې تاسو ته پلی کوم قضاوت په تاسې پرېږدم. که موږ بیا د مشرانو خبره نه منو نو بیا به موږ بغاوتګر یو او بیا د بیر ډېرې مافیې بیا به حرامین چې د اشرف غني صاحب د جنرالانو خبرې نه مني. جنرال رازق چې د طالبانو سخت د دښمني ورسره وه هغه د طالبانو په باره کې څه وایي دومره صفت یې ولاکې ما کړې لکه جنرال رازق صاحب چې کړی دی بیا دغه هم طالب و بیا که نه. نو دا تاسې وګورئ حقیقتونه یې ټول ویلي تاسو دا دواړه ویډیوګانې وګورئ. اشرف غني حکومت تسلیم کو اشرف غني داسې کار وکړي چې طالب د اولاد باید مننه ترې وکړي داسې ورته په مسقاب کې ورکړو ځکه د زوی چې په تقدیمه او پرې نه خوستو چې دا وطن تقریبا نیم شي ځکه که نور ته پرېښستی و دې ته لرې کېدو بیا مجبور چې یو نوه تجزیه او دا نور مسایل وی پکې ول طالبان ته یو مناپولي ورکړه یو مناپولي ورکړه ټول قوت مکمل الف نه تر یا ورته لاس ته ورغی خو سړی که خپله فکر وکړي که فامیل هم وګوري خپل یو اولاد ته هېڅکله ټول صلاحیت او قدرت او پیسې او خپل دارایي نه پرېږدي ځکه چې هغه یو اولاد کېدای شي استفاده کړي. بیا پاکستان هم چې وکړه دا ټول مناپولي یو ګروه ته ورغله او هغه نور کسان هم دي چې مثلا رهبران و هغې کې ټول 1980 پیتونه تقریبا دی استخدام کړي و هغې بېچارهګان په فرار لاړل نور ځایانو ته ولې خبره ټول لاغله طالب ته ټول قدرت ولوېږي. بنان دا یو تهدید دی پاکستان ته ځکه چې افغانستان واحد یو قوت ته ورغی هغه زه نه یم چې ښه دی که خراب دی هغه ډېرې ستونزې خپل لري. زموږ نور د دغه خلک د دې شانو لاس واخلي او زموږ غله دي زموږ د ملي رهبران سره برابري نه د دې غلو په نامه نه خلکو ته مډالونه ورکوی شي نه د دې غلو په نامه نورې ورځې ښوی شي او پس د دې که دا کارونه حکومت کوي موږ به هم راټولېږو بیا به دلته د ملا محمد دپاره هم ورځ معلومېږي دلته به د نورو خلکو دپاره هم ورځ معلومېږي دلته مجاهدین ډېر دغه د ایراتان د بندره صدر کابل 20 ټانګه نه دي سوځېدلي دلته یو د کندهار په ژړۍ کې یو صاحبالعلم 20 ټانګه سوځېدلي که چیرې د مجاهدینو او د جهاد په نامه موږ ښه سم کارمان مجاهد ملا داد الله درلود. ملا داد الله ډېر ښه مجاهد و هغه په جهاد کې پښې هم د لاس ورکړي وې او یو ملا داد الله دغه رهبران ټوله د کولاب تېر یو ملا داد الله چې د هغو د جهاد دې جهاد بولي که نه بولي دا د دوی د جهاد او د مقاومت نارې دا پر خپل ځای دی چې ما جهاد کړی دی ما مقاومت کړی دی نه جهاد کړی دی نه مقاومت کړی دی
د یو ملا د لاره پیدا سو ټوله ځغاسته در کولاب هم تېر سو په مشهد کې پټ یا په کولاب کې پټ په تاجکستان کې په افغانستان کې ونه نو دا د جهاد خبرې دې پرېږدئ جهاد دلته ټولو کړی دی او ښه سپېڅلی مجاهد که په جهاد خبره سي هغه هم لامدمر چې نه کور شته نه جایداد شته ډېر بد کار وسو او دا شان به نور موږ پرېم نه ږدو موږ به دا شان بیا په پیره کوو د دې پوښتنې به کوو چې دا څنګه کارونه کېږي خو اول بد کار خپله هغو دا غلطیاوې کړي دي چې دغه ناعاله خلک یې راپورته کړل دغه یې غټ کړه که نه دا ټوله د دې په ژبه خلک پوهېده په هغه وخت کې دوه یو نافظ ملا عبدالرزاق یو ملا دجله اوداګر د وطن ورکړي هغه د دې په ژبه ډېر ښه پوهېده یو د کل اردو قمندان یو د جنګ قمندان د خط قمندان هغه د دې په ژبه ډېر ښه پوهېده نو دا کارونه باید چې هر څوک لاس واخلي موږ دلته احترام لرو چې هغه زموږ مشر و د مجاهدینو قمندان و ښه په کارماني سره د دې وطن دفاع وکړه سره پټېږي نور د خلک موږ ټوله به ځان پېژنو دا د جات رهبران د جات ملکان دا ګرد موږ پېژنو دا عین د راسونو مشران دي نور د خلک خطا باسي نه نه د حکومت اختارونه ورکوي نه د میزونه ټکوي چې مجاهد به دی وکړي مجاهد به دی وکړي مجاهد هېڅ شی نه شي که جات ملامدمر در ګرده ښه جات کړی دا وطن یې دغه 5 حکومته چې یې کړ په کابل کې د هغه څه خلاص کړی دی چې په هغه کې زم هغه د شر په فساد په اداره کې زم پر دا خپل کار ور پښیمانه چې ما بد کار کړی دا د شر فساد اداره چې هرات جلا جزیره وه هرات جلا یو به چرتال در سر تړلی و چې پلانکی امیر دا ځان ته حکومت 15 ولایت مزار جلا حکومت هغه به نیکټایي تړلی و ازبکستان ورس پوټاوي بل جلال آباد ځان ته حکومت چراسیا او میدان ښار ځان ته حکومت کابل خپله د شهرچې یو حکومت و کارتینه بل حکومت وزیر اکبرخان غونډې بل حکومت پغمان کمپنۍ بل حکومت نو که دا راواخې دلته در ګرد هر چا ملامدمر شم